بسم الله الرحمن الرحیم. سورہ نازعات دا قرآن پاک د سورتونو د ترتیب لحاظ سره یو کم اتیایم نه مکی سورت ده نازل شوه د پس د سورہ نبأ نه او دا په نزول کې یو اتیایم. د دې سورت داوم د اثبات د قیامت سره د تخویف دنیوی نه فواقع د موسی علیہ السلام او د فرعون او بیا رستو دلائل عقلیه ذکر کړي او بیا د قیامت اثبات ته او تقسیم د خلقو کوي دو قسمونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا قسم دی وی زما باغیستون کو ملائکو لرا روحونو د کافر لرا غرقا پسختی سرام چې د کافر نه روح ډېر په سختۍ روباسي ادا سي روباسي چې بالکل راغلي دارګونه ور سره ولړای. الله حبيب فرمایلی لکه توت سیخ چې د لوندو مالو چون روباسي وګور هغه سخسخو کی او هغه سره هغه مالو چون خلی. والناشطات نشطا او قسم دے پاغیستون کو ملائکو باندے ارواحو د مومنانو لرنشتن فنرمی سرام. او امام روح المانی وی د نشت مانا صدا والنشتو الاخراج برفق و سهولت یوشے پا نرمی و سانتیا سر رستل د مومن روح دیر پا نرمی سر روباسی دیر پا نرمی سر روباسی. لکدا سے حدیث کی راغلی لکد مشخله چ کلاو کی او داغی ندا سے پکلار کلار وبروزی ندا سے د مومن دا روح پکلار روباسی. والصابحات صبحا او قسم نے پاغا لامبو وهو ملائکو باندې صبحا فلامبو وهل سراب لکوبو کی او سړی لامبو وای نو دای د اسمان په فضا کې چې کله حکم خداوندی د پارخیږي او راکوزیږي نو دا سلام وای. فالسابقات سبقا او قسم نے پاغاړوان دي کی دن کو ملائکه باندې اغه ارواح د مومنانو لره جنت سبقا پړوان کی دو سراب دا غي غروهونه جنت توروان کی یا الله حکمونو توروان دي کی. فالمدبرات امرا نو قسم نے پاغ تدبیر کون کو ملائکو بانے امرن آغا حکم د بندگانو لرا چی اللہ اور تسبارلی چی فلانی روح والی فلانی جیبانی باران روی او داد آغای دا تدبیر تحت الاسباب دے یو گورا تدبیر دے فوق الاسباب نو داد اللہ رب العزت سے دے داد اللہ خاصیت دے اور اللہ صفت دے. لکه مخکې د تیر شول و من يدبر الامر فسيقولون الله الت تدبیر فوق الاسباب نو فوق الاسباب مدبر د دې عالم د دې چلول سوق دی الله دی یو تحت الاسباب دی لکه ملائک الله د چا په روح ک بس کول مقرر کړي. فالمدبرات امرا نو قسم دې پاغ تدبیر کوونکو ملائکه باندې امرن اے امرن من امور العباد یو کار لکارون د بندگان نه د الله د حکم مطابق. یوم ترجف الراجفه پکم اور زبانی چوب لرزیږي الراجفه لرزی دن کی یعنی سخت زلزلہ براشی او مراد د دین لمبنی شپې لیدا تتبعها الرادفه تعبیب شیدا غی پس الرادفه اگر استرات من کی دوی مشپیلی کی بیا سلویخ کالا پس پوکیوشی. قلوب یومئذ واجفا زرن پدا اور از یریدن کی بوی واجفتن پمانا خائفتن نے ابصارها خاشعا او سترگی دی خاوندانو د زرن خاشعا ذلیل بی دیری دوجنا. یقولون وائدا کافر اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ آیا مونږ به بیا راوګرځول شو فی الحافرة یوم انه وا دی حالت لمبنیتا
حافر معنا الحالة الاولى، دامون رنبه حال چوز ژوندیو او مړو شو زری زری شو، ائنا علمردودونا آیا مونږ بیا راوګرځول شو فی الحافرہ هغه حال بنیتا. یادې کې د حافرہ نه مراد څه ان ائنا لمردودونا ونحن فی الحافرہ، آیا مونږ بیا راوګرځول شو حال لاره چې مونږ قبرونو کیو، بیا مونږ دوباره غني ژوند کړې شو. اذا كنا آیا کله چې شومږ عظامن نخرا اډو کی وراست او ریجی دلی او زری زری، قالوا دا کافر وای تلک دا اذن فدغ وقت کی کرتن واپس کی دلی خاسراد تاوان، دا خو بډیر د تاوان واپس کی دلی مو قیامت منون او مو غلس تیارې نه کړي. اللہ فرمائی فإنما هي بشکدا زجرۃ واحدہ، پوکے دے او دایو پوکے دے، فإنما هي زجرۃ واحدہ، پس نہ دے دا مگر پوکے دے او یو پوکے دے کہ دا زجرۃ واحدۃ مراد سے امام مجاہد وئی صیحۃ واحدہ ندرا مگر پھکے یو دے، نفخۃ واحدہ فاذا هم بالساهرہ، نو ناسا پی دی دزمکی د مخد پاسوئی. هل اتاک حدیث موسیٰ، آیا راغلے تا تا خبر د حضرت موسیٰ علیہ السلام، اذ ناداہ ربہ کل چ आवाज ورکړو غي طرف داوی بالواد المقدس، پاغ میدان پاکڑی شوی کی توا چنو می توارے، وی اذهب لار شیلا فرعون، فرعون تے انہو توغا بے شک آغ سرکش شوینے، فقل ورتو فرمایا حل لکا آیا اشتد استاس مینا و محبت الہ ان تزکا دیتا چت پاکشی، تزان دا پاکی دوسر زمین رشتہ ما دا پاکی اسباب روڑی چاگه ایمان دے توحید دے دا اللہ ذات و صفات منلی او دا شرک داغین انکار دے. فقل ورتو فرمایا حل لک الہ ان تزکا آیا استا سمینشتا، آیا اشتستا دا پارا سمینا الہ ان تزکا دیتا دی خبری تچت پاک شیب، تو د شرک نه پاک شي او ته گواہی د لا اله الا الله کی واهدیک الی ربک فتخشا، او زلار خمتا تستعرف طرف فتخشا نتو یریگی. فاراه الایت الکبرى، نخول واغت علی ملویا معجزلویا، فکذب اغد دروغ نسبت کړو اسوا او نافرمانی کړو، ثم ادبر یسعى او بے شاکڑی و ایمان تا او یسعا کوشش کولو پزمک کی د فساد، چی موسیٰ علیہ السلام داغ مومنان مرگری تنگ کی و پریشانے کی، فحشرا نو دخلق راجم کڑیو، فحشر جادوگر راجم کل یا لخکر راجم کی یا طول رعیت راجم کو او طول لتخریر کولو، فنادا نو ایتے واز ورکڑیو، فقال فرعون یلی وانا ربکم الاعلی، زربستا سوی مچت، فاخذه الله ننی ولی واللہ غانک علی الاخرت ولولا، فعبرتناک عذاب دا آخرت و دا دنیا سرام، ان فی ذالک بیشک پدیکی لعبرتا لمن یخشا، خامخا عبرت دا آغا چار پارچ دا اللہ نیری، چگور سورلوی حکومتیو سمرلوی لخ کریوی، اللہ ورته سمره علم او صبر کړو، خو اخر ګوره چې سمیدون نوروینیو. انتم مشد خلقا، آیا تاسو کافرو ډیر مضبوط یی خلقا په پیدائش کې، ام السماء یا کاسمان، دا کافرو نه تپوس دے، اے کافرو تاسو په پیدائش کې ډیر مضبوط یی کاسمان، نو خامخا دی وای چې اسمان، وای چې اسمان پیدا کو نو تا دوباره نشي پیدا کوله، بناها الله جوړ کړي د اسمان، رفع سمکها پور تکړه د چدا غي بغیر دستونو، فسواها نو برابر کړي دې،
واغطش ليلها او تیار کړي د شپه داغي واخرج ضحاها او رئیستی درنا داغي رز او نور را سرګن کړي والارض بعد ذلك دحاها او زمکا پس د دین غړولې دا ادا تفصیل لمخ کی سوره بقره کې تیر شو چې زمکا پیدائش کې مخ کې دا او په غړولو کې د اسمان نورستو دا او زمکا پس د دین دحاها غړولې دا اخرج منها ماءها رئیسی دې زمکینو بددي ومرعاها او هغه غیاغانې واخذ دي والجبال ارساها او غرونه او درولی دي مضبوط کړي دي متاع لكم ولنعامكم دا فائدہ د تاسو د پاره او د پاره د زناور استاسو فاذا جاءت الطامه الكبرى کله چې براشي مصیبت لوی د ټول ناغلوی مصیبت براشي تو عامه ویلکی داهیتن تھا الکبرى العظما دینه دوی مشفیلې مراد ده چې داغه نفس بمړي راجوندي شي او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما قول امام قرطبی ذکر کړي وای تو عامه پنځ د عربو هغه مصیبت لوي چې داغه وسو طاقت د چانی د برداشت نبار مصیبت وی فاذا جاءت الطامه الكبرى کله چې براشي مصیبت لوی یوم یتذکر الانسان فکما رزبان چرایات بکی انسان ما سعا هغه چې د کوم کوشش کړو په دنیا کې د نیکۍ یاد ګنا هر خبره ورته مخله شي وبرزت الجحیم لمن یرا او سرغن بکړي شي جهنم دا هغه چا د پاره چې ویني فاما من طغى ارشیا غسوک د چې سرکشي کړي دنیا کې دا ژوند غرور تکبر او سرکشي واثر الحیات الدنیا او غره کړو ژوند دنیا په مقابله د آخرت کې قبر او آخرت برباد کړو او دنیا داغي مقابله کې جوړ کړو فإن الجحیم هي المأوى نو بیشک جهنم دغه جهنم زید پات کی دودا ہوئی دے اللہ پناہی تراکی واما من خاف مقام ربه او هر چا سوق دے چې غیری دلو د پیشې د خپل ربنا چې زما به رب سره پیشي کی زما به رب سره ملاقات کی الله علم او تاسو لم دا فکر نصیب کی مشکات شریف کی حدیث راغله او نورو کتابونو ذکر کړي ابو درداء رضی اللہ عنہ کور تراغه نو بی بی ورته وای مالک لا تطلب کما یطلب فلان وی سړی راتا باندې شي خلق دنیا غټي او تاړو غټي نه دور بس الهغه غټي چې موږ خراس کار پکې نا ورته وای اے زما خزی او بی بی ما د الله د حبیب ناوری دلی چې الله حبیب فرمایل ان امامکم عقبتن کعودا بی تاسونا مخی دیر سخت د غر لاری او درون سڑے با پاغی پوری کی دی نشی چی پندی پسر نویزو سن زان غیل بس پکڑے زان میں غیر پارس پکڑے واما من خاف مقام ربی هر چی آغا سوک دے چی یریگی دا پیشئی د خپل ربنا چې زما به رب سره پیشی کی وګوره د هر نارینه زنانه بداسي پیشی کی چې الله مخلب مخامخ ولاړی او د دې بندا او د الله په منځ کې پرده بني بخاری شریف حدیث ته و امام منکم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان الله حبیب وی تاسو کې داسې انسان نارینه زنانه نشتا مگر الله ورسره خبرو کی د دې بندا او د الله په منځ کې ترجمان بني نو دې چې مخله وګوري جهنم بخکاری خي طرف له چوغوري جهنم بخکاری ګس طرف له جهنم خکاری نو کله چې داسې معاملې را نو فتقوا النار ځان دور نه بچو ساتي ولو بشق تمرتن اگر کدنی می کجوری پور کولی نو کدنی می کجوری وستم نشتا او بکلمتن طیبتن چاله خو سمس د خیر خبرو کا اخرت خبرو کا دنی کای خبرو کا واما من خاف مقام ربه
هر چا سوګ دې چیریږي د پیشې د خپل ربنا چې زما برف سره پیشيږي نو ور سوچ پکاره کچره دا فکر جوړ شي چې آیا زبر الله سره ملاويګم نو بیا خپل باطن سمو بیا با مونږ ګورو چې را شکل می د الله د ملاوي دو قابل لکنا داز چې کوم ژوند تیروم دا د الله د ملاوي دو قابل لکنا داز چې په کومه طریقې زندگی تیروم نو آیا دا د الله د ملاوي دو قابل لکنا ونهى النفس عن الهوى او منی کړو نفس عن الهوى د تابعداري د خواهش نام د خواهش مطابق ژوند نه تیر کړي بلکې د الله قانون مطابق ژوند تیر کړي فإن الجنة هي المأوى نو بیشک جنت دا جنت زیر پاتې کی دو دا غیله اللهم اجعلنا منهم یسالونک عن الساعه تپوس کوي تانه حبیب دی په بار د قیامت کی ایان مرساها چې کله وی قائم دل قیامت فيما انت من ذکرها فکم شکیت من ذکرها د یادون کو د دینا یعنی حبیب تاسو ته د دی د یاداش او علم نشه چې دا وکړه راضی او کله وقایمیږي الی ربک منتهاها ربستا تا انتها د علم د قیامت دا انما انت منذر من یخشاها بیشکتی رون کې اچال رچ سوق د قیامت نه هری کانهم تبویگنی چیزوی یوم یرونها فکمرز بوینی دا قیامت لم یلبثو نو تبه وې دی وخت نو تر کړه په دنیا کې یا په قبرونو کې الا عشیتن مگر اخره صد ورزی مازیګر ته وای مگر اخره صد ورزی او ضحاها یا اولی صد ورزی او د ضحاها د ضمیر دی عشیتا راجع ندی کې فائدہ دا ورکا چې دا کم مازیګر دې دنو دغه دې ضحا او صاح یادې لم یلبسو تبوی چې دای وخت نو تیر کړه په دنیا یا په قبرونو کې الا عشیتن مگر اخره صد ورزی او ضحاها یا ولی صد ورزی